अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شريف بشير أخوائي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين जनाब सदर मजलिस मुअज़्ज़र उलमा किराम मुक़द्दर मजलिस के इज्तिमा की ढेर दरनो मुसलमानों माना मख के बयान नवशु बिलखुसूस उस्तादुल मुहद्दिसीन उस्तादुल उलमा उलदगा वतन योडीर लुई शख्सियत और आलिम दारुल हक़ानी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मक़बूलुल्लाह बाबा जी से दामत बरकातुहुम उडीर ग्रान कदर मशर और दादा वतन योडीर में आलिम और बिलखुसूस दौड़ी नवरी द हिदायो और मिशकात शरीफ और द बेदावी योडीर लुई जयीद उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब ज़ीरा मजदुहुम यकीन खुदाई रविया इल्म और फिर यकीन बयान करो दोनों रेलवे उलमा किराम दलता मौजूद थी आर्यान हज़रात दरी मजलिस ताल्लुक था जो बरखुरदार दस्तार बंदे सर दे जमुना मुहतरम और जनाब कारी से बरखुरदार हज़रत मौलाना नौशाद से
حفظه الله تعالى ورعاه كذا فدار العلوم حقانية قولة كتكي من سر دور حدیث ہوئے اور پابندے سرے دا اسباب کو حاضری کرے دا دیر لائق و دا خو اخلاق و دا ادب مظاہرے مشترک اور نزدے او استادان و خیال ساتون کے اغلق دے علم ورکو عالم شو اور زمان دا وطن دا یو دستور روان دے کہ کم کسان عالمان شی نامی تخبر خپلو مدرسوں کے پڑھتی تڑ لکھے گی اور بیا بعض طالب علمان مقبول جماعتونوں کے اقدہ خوشحالے و مجلس جوڑ کی تخبلو دوستانوں رشتہ دارانوں مقتدیانوں استادانوں پلاس کرتے اگیتا بیا دستار بندی کے گی نو یو ډیر وی مبارک مجلس دی د علم مجلس دی د الله د رضا مجلس دی او تاسو ټول چې راغلي نو په دې نیت راغلي چې یو بچی خدای عالم کړی دی او دا په علم تاسو د خوشاله اظهار کوي دا ډیر وی تاسو د لپاره سعادت او برکت دی الله دې د محترم برخوردار دغه بچی انور شاه صاحب په علم کې مزید برکات واچي او تاسو چې ورته مینا ورته راغلي نو رب العالمین دې تاسو لا تاسو بچولا د دنیا او د آخرت برکات او خوشاله نصیب کړي زمونږ علم یو لوی نعمت د دین علم قسم دې چې د دین د علم نه لوی نعمت او مقدس برکت دا هغه نعمت چې د کوم د پاره الله پاک یو لک سلیل سره کوم بیس پیغمبران راغلي ہر پیغمبر چې الله لېږلی د دې لپاره چې تعالی د خپل علم یو صدر کوم ولا مخلوق ته ورسوي لکه پیغمبر د بندګانو او د الله په منځ کې واسطه یې هغه الله دو صفته ورکړي من حيث ذات کې الله یو انسان او یو بشریت هغه ورکړي او په اعتبار د کمال اغلا الله پاک یو نورانیت ورکړي دي نو انبیاء و پیغمبران دا اللہ پاک او دا دی بندگانو کو منس کے واسطی اللہ دا خپل علم نسیسا پیغمبر تا منتقل ہے او پیغمبر پدی مکلم کری اذا ما تعالی کم اقوی در کو کم علم میں در کر دا ما تورسا دا دی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت معلما ذکر اللہ دا طرف نہ مبعوث مولے گلی شوی نو پدی باندې چې تاسو له تعلیم در تاسو ته سوخه تعلیم د کتاب او د حکمت او تزکیه د اخلاق د خلق تخفوی خیر پیغمبر راغلی دی د پاره دی ټول انبیاء دی د پاره راغلی دي
چې امت لا پوهه ورکړي، امت د دین په رڼا باندې خبردار کې پوهه. نو چې کوم د پیغمبر میشن دی او د پیغمبر د راتلو مقصد دی او د هغه د بعثت مقصد دی، هغه مقصد کې یو سړی قدم وایي او بیا خدای پاک اته کاله په مقصد کې په د باندې تیری کې او دی الله کامیاب کی. رښتیا وایي د دې نه د الله په لوی نعمت باندې قسم د علم د کتاب او علم د سنت دا د خدای په لید یو ډېر ټوله مرتبه ده. عالم د خدای په لید د ډېرې ټولې مرتبې خاوند دی. او بیا د قرآن دا په ټولو کتابونو کې اخري کتاب، یو ناسخ کتاب، یو محفوظ کتاب او د الله کلام او د علومو سرچشمه د هغې څه نه څه پوهه یو انسان حاصلوي. او بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو د هغه د صحابهو د اقوالو افعالو د هغې نه ځان څه نه څه بنده خبر کړي. قسم دی بس جنت ډېر یو لوی نعمت. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه لوی مفسر د قرآن تېر شوی دی، لوی شخصیت د خپل ابیت کې خپله لیکي وی زما مور پلار او زما خاندان ټول سیکان او ما له خدای ایمان نصیب کړ. د ایمان د الله عطا ده، دا د خدای احسان دی چې الله په چا باندې وکړي. دیوبند کې وم او د دیوبند د دې کلي یو سیټ و نیک سړی، هغه دا فیصله وکړه چې زما لور ده او دا د مولا ده او د لور دا خواهش چا سره مشوره وکړه یو بل سره چې یاره یو ښایسته عالمي خو اخلاقو والا تمام ارمان دی او زما د لور ارمان دی چې دا هغه په نکاح نو چا مشوره ورکړه چې دا خو تا سره نږدې په ګاونډ کې دارالعلوم دیوبند دی او د علومو یو خزانه ده او د عالمانو یو کارخانه ده، عالمانو ته جوړېږي. وانت راشه محتمل صاحب ته ووایه د دنیا عالمان جوړېږي نو تعالی به یو ښکلی عالم پیدا کړي. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم ته، مدرسې په دې لاره کسان ناست دي، یو لږې پکې خواښه جوړه ته یې پرېږده. محتمل صاحب له لاړو چې زما لور پرېغله ده دا هغې دا ارمان دی چې د یو عالم په نکاح زما دا خواهش دی. نو داسې یو ښکلی غوندې عالم وي او د ښو اخلاق وي نو ما له وګوره چې دې لور واده وسره یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یوه لږ ولیده مې زړه ته کړې وه خوښ مې شو نو که دغه هلک مې خو ډېره ښه ده چې دې بل څه وکړو. محتمل صاحب هوښیار و، هغه ودرېږه راول چې ستا کوم خوښ شوی دی هغه ګورو خوښ شوی قایم وکړه ته ورته په ګوته وښوده هغه هلک څوک و د هغه نه وروسته الله پاک شیخ التفسیر علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ما په خپله د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی یو د خلکو خبرې دا ما په خپله د هغه نه اورېدلی. حالانکه علامه افغاني صاحب خو ځان یې یو ډېر لوی د علم غار و، هغه به داسې د علماو پروا ته چا نه ساته. د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه د علم قایل یا استاد او د علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د علم قایل چې هغه استاد. موږ ته یو ځل د مولانا احمد علي لاهوري تپوس وکړو، موږ حضرت خلک وایي چې دی صاحب کشف و ویې خندل وایي دا ما ته خبره چې دی د کشف هغه ابې ورته وروسته وویل دغه هلک باندې ګوته کېښوده محتمل صاحب راغی هلکه واده دې کړی دی؟ نه د دې سیټ صاحب لور ده ته یې خوښ شوې خوښه دي او شوق دې کېږي نو چې دا جینۍ درته په نکاح څنګه دی ډېره ښه په واده کې چا بد وي زه خو غریب یم مور پلار شړل یم د کوره زما خو ځای نشته دا خو نیازبینه جینۍ ده دا ما سره وخت څنګه تېروي. سیټ صاحب وایي چې فکر مه کوه زما لور
मैं इंशाअल्लाह ताला को वक्त के दीदार तो मालूम तकारा के रोज मुकर्रर शो दे निकाह द पार वाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि वचे रोज मुकर्रर शो नो मा तालका द तालिबान यो पर टोटे तकाले के अलकानी ज़ान ला नास्ती दी गप शप ढेरे लगे यो बसा कुछ तबीयतें के तालिबान नास यो बुढ़ा बाबा बच्चे वाले खुदा जिब्रील ला पेश खुदा पमा जिब्रील अलैहिस्सलाम ला पेश जो बुढ़ा बाबा फोटा के नास तो पापा को तालिबान किताब करता उसको द फेसबुक ना न्यूज़ गए द मोबाइल ना उसकी सर्वक नहीं तालिबान में किताब बाबा तो रेस्पेक्ट दी गई उनके खुला वादे नो खुदा जिब्रील ला पेश के दना बस तुम खुदा इखलास जो तालिब पर कोड़े दो का तो खोड़ी ले लगा जोड़ा का टेका और आखका टेका बाबा जी ये हाँ वी जिब्रील ला गलेमा अल्लाह ला ले गलेमा और देरा से सरदार ये उसे कच्चे आसमान तवरस बाबा मेरा जितने उम्र बच्चे के वाली इंशाअल्लाह की दवा में कबूल है तेरा जो इधर से सबसे लोग को भी गाड़ी देवा चाहिए तेरा से गाड़ी दवा जो लोग तालिब पर राह का लगा सो बिरनी में देवा सोलो बाबा ठुकुना तालिब पे भी जो बाकी मरी रसे प्रेम बाबा मन ने कर रसे और मसला की कोर्ट तना वक्त दे देवर उड़ा वी दरवाजा ले के जिब्रील रागले खाना आसमान तक है तालिबान उधर खुशता भाई यो बस गप लगाई न मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई के तालिबान मा सर डोका कोला खुद न कोइना तालिब रात हुई जामे दे ले खीरनी दे खाली दा जामे दे बनाए मैं तो लम्हा खुदा तैयार जोड़ा दा बोले वे दमा जोड़ा दा बता मा सर डोका कोला दा के हमारे दुरुनो और दा वजूद ना काटो मैं दा खुद मा सर चल के रास्ता जामे हो कमा वा जो प्लस 2 में पोता रसी लमन बपजमा करा कीश बल तालिब हुए छे दमा जोड़ा वाचा जबरदस्त अब हमारे लिए मरीज फिरे मां रास्ता जामे मां के नजर बल तालिब हुए दास का अदर पोल्टो के मुसलमान तन न लगन को वादा जामे दी उम्मीदा तब मौला बेसा सुनत दे मौका या बार बरो तो जामे वाली शो बैठे सोच मेरा न रे वंदना वंदना जामे में दान रूबिन दे ओ मेला पर सर सुनत के बराबर कर लम्बे वो के बारो वतन नरे नरे पशम दे उलिया द जामे कम दे उची बा दो में कल यो और कल बल को न जोड़ो में तीन द निकार निस्तिशो जामे ला लंदी मैं द तालिबान होना सर चाहे जामे में वाचो ले सर में ना रे और ख्याल में ना रे अस्तर रुणा में ना के ना अस्तर अस्तर में पस्तर को के माताओं का था अब हुए शो ये बरो दरागे उन तगली तक यो जोड़ा होने में मखा शो और लम्दा द फकीर पैदा फकीर दिखाओ शवा द निकाह न फसवा दो ये वादो शो और खदा में कोर तराले रोड़े करने ना रे या वादियो तोटे मनी और चीवीनो के ताऊल से सुकलते स्पो और खदा में द सीट तखानदान न द सीट तकोर न वादे शवेला तो चेकमा कोर के योजीने नियाजबीन लोयेशी आगा भी आदे दुआर सुकले का स्कोर रोड़े वादे टमाटर और चटने कर दे गुजार उसको जे खदा वादे शी पर सवाया को मकोमा वादा द मुखलबी को मन وقام مياش بس لا जे खदा में कता देर मुदर बस प्लान कर लाड़ा नो प्लान में देता बोस और दवाई बेटी अपने शौहर को कैसे पाया लूरे खावन दी सिंगो मुंतो कदा दे जमाने बला शीशा का वकन नो सबे आई बाबा हर का देखला चाहता दे पनी का मखवा चंगी मुलाका ये रोडे दरकम न लगी बड़ा कड़े बदे सीधा बदे बोल दो जो मां दाता चाहता पनी का और प्रदे रोडे निष्ठा तरकारी निष्ठा कदे जमाने में दीनदार जी ने दा वे शौहर को कैसे पाया लूरे खावन दी सिंगो मुंतो और तसवई वे बाबा वजूद पर दुनिया के में जन्नत खबरें हुई कि जन्नत तब खैर इज़लू और जन्नत की खुशहाली हुई और सुकून भाई इत्मीनान भाई
जन्नत तबका रसम बाबा अल्लाह को दुनिया की जन्नत रा करे, दुनिया के खुदा जन्नत रा करे। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वे ये वो वक्त था जब अहमद अली न था, अब अहमद अली है। विदा गवा की पदे मर्तबा नोमा उस अहमद अली वाकई आलिम जुन दा जन्नत आलिम सरनास्ता जन्नत के नास्ता आलिम की तासर खुला हुई सबब है, रसूल खबर है, अल्लाह खबर है, द दीन खबर है, खा अखलाक बदल जन्नत दो बल खबर बदल नहीं बताते जन्नत के नहीं खुदा वाले अवी आगा वक्त बलशान अहमद अली उस बलशान अहमद अली जो सड़े वक्त आ गए इसे स्टाफ पर गवर्न की दो के सबले प्लान के और जनाजे ला बरादे ला वके जनाजा मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वही वे एक जन्नत तू गया एक जहन्नम जो दोज़ख तरा जो जन्नत तरा मुशावर तवे शागिर्दान वैसे तुम रजवे दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगे ताकि सब पता लगे कि वो जन्नत तरा और दोज़ख तरा। बस मैंने कहा आप फिर पूछे मां खबर अपने न होते दोस्ते मालूमात कवा कि अगला और तक मालूमात है कल यो का जात की जल्दी जो और तेरे दीवार के कम पाती जहन्नम था बल्कि एक्सीडेंट के मारो साहिब उल हद में शहीद हो इसकी एक्सीडेंट के मन से कम तरफ से जन्नत जब सड़े रे अगर तभी हजरत मां जुमात जोड़ करे आगे इफ्तिताह बंदे के द्वारा रकात मुंद पके के मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जुमात तगना बतगड़े फश्ता जुमात जोड़ करे लाहौरी से बर्तवई बहुत अच्छा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बहुत खूबसूरत, काश के हराम माल पर न बना होता फिर खश्ता जुमात के मजेदार वो अफसोस के हराम पैसों न भी दाखिला को मैं जिबली कहना अगर सेठ तभी मालदार तभी से न दा मुलिया वाला चुके इधर का कहना खान बाबा भी ठीक हुए ठीक हुए दा योमा तपतदा या अल्लाह तपतदा दा मा सर द खुद पैसे विदा जुमात मा पाले और अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह फला कैसा है मादा तो मख के लागो हुए उनके तपोसो का हजरत लाहौरी से मुतालिक खलक हुई कि साहिब कशफ को भी माल अगर कशफ ली दे और यो कब्रिस्तान की मिली दे दे और मुझे तपोसो का हजरत मुम और इतनी किताब कशफुल कबूर कीगी बिनमा पर मखला सराख को कि मैं उकतल द कबूर न कर गंडेरा वगे 10 उलमा को मखदस मका दा खुदे औलिया दे दा अक्सर दावे जब के जमाने के दिन आलिमान औलिया अल्लाह लेकिन औलिया भविष्य हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब उन दलील पर इमाम के इमाम दार हिजरा रसूलुल्लाह मुबारक का किली इमाम लोए शख्सियत दा जमाने के तुमरा दर्स बच्चा तो तुमरा तालिबान बने के ना से तुमरा की बदल देना इमाम शाफी व तकोट के बातें करी मोहम्मद इब्न हसन शेबानी व तकोट के बातें करी लोए फुकाहा और मुजतहिदीन दा शागिर्दान और अल्लाह पाक अगर कम ज़ेवर करे कम दे में दर्स हदीस का हो कम दे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बकम दे नास तो कम दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ करा في روضة من رياض الجنة كانت يستدى اسطوانة السرير والطويل بلد بشيد خط كليدي ليس رنزدي نبي عليه السلام مبارك باعتكاف أرتبه كده الدنيا طالبان مورتناس دو او دا علم الحديث سرا دا رسول الله مبارك دا قلی سر مدینہ سمروا ومدینہ شریفہ کی چرتا پسور رہے نہ کر دے کہوے حضرت پسور لے ولے نہ کر دے ومدینہ کے او پیادہ کر دے وچے کم خور کے لان دے رسول اللہ مبارک پروتے نو مالک با اغا خور کی پسور لے نہ کر دے پدا خبو کر دے دلو نہ ہمیں مخلص کشتا دینا ہمیں مخلص دی جدی محقو کردم و بسور لے بپاغ از مرکا نگردم یاغی کلان دی دوارو جہان مبارک سردار اخبر تفرداتی جسے
मदीना शरीफ है दोमरा वखवा इधर मदीने न बार न होता और तमन्ना बे कोले चरमान कि दमा मर्ग पर मदीना के नसीब और अल्लाह दी मुमताज होता हम व मदीना मुनव्वरा के दे ईमान और दे इस्लाम सर मर्ग नसीब आमीन हमारे मर्ग दा किस्मत में रहे वो ईमान सा तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि जकला कब्र न पास न मदीने दा मुकबरे दा बकी द मदीने दा मुकबरे खलक बदमा लखरी मात्र में हो दे रहा मुसफ़र बकई इस सड़ी रसूलुल्लाह मुबारक दे जंगे ऐलान दे रहा हम दुनिया वाला करे कल्ला बल तुहिब्बून अल-आजिला व तज़रुन अल-आखिरा कल्ला बल तुहिब्बून अल-आजिला व तज़रुन अल-आखिरा आखिरत मुफरिद दुनिया में बेशरा तो दुनिया से जोड़ते अत्या काल दे इंसान जो बास्ता दिन ज्यादा दे जमाने की देर कम अत्या तो सो कम दे रसी बाबा बातें तो रसी दे तो उस्ताद बदा स्वीमो के पता जो टची मंदी दमा अत्या काल फरस को नो पातिया कालो के सर्वेश काल को बेशपे हो वासा ने निष्पी दी मेरे वजह सर्वेश काल को दा गफलत दाड़न बखूब की थी 40 पाती पहले 40 की 15 साल को दा बुलूग नमक की हुआ 25 साल पाती पहले 25 साल उम्र के अभी निष्पक काल दा बुलूग नफस दजवाने दा नखरो वक्त पे हुआ सा शल पाती दा शल और कालो की दा गरमे खूब से तिजारत के से मंडे से शेर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की दा ज़मान दा नूर कतिमंगू दा नूर दा आसमान सुमर ले अब ब्रेन उसको जो सुमर ले आसमान सुमर ले दा नूर सुमर ले नूर यौ करोड़ और 1.5 लाख मील दज़म के न ले यौ करोड़ 1.5 लाख मील दज़म के न ले او د زمکه نه 11 لکه چنده غټ دی د زمکه نه 11 لکه چنده غټ دی او دا قطبی سیاره کې د نوم تخکار د پټېګه د سانډا د سترګې وړه دا د نور نه 50 ګنا غټه د الله کائنات امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي چې کدا ټول زمکه تر اسمانه پورې دا د غوښت د دانو ډکه شي اې د شرشم بدوي د شرشم د دانو ډکه شي او یو مرغه دا غي نظر کاله پس یو دانه خوري زر کاله پس یو نو دا دانی به ختم نشي خدا خیرت او د جنت او د دوزخ جل به ختم نشي هغه جل من برباد کلا بل تحبون العاجله دنیا په سه لګي دلی وتذرون الاخره خیرت نو پرې دا خلق اخرت مخکې نو امام مالک رحمت الله علیه د مدینه سره ډېر زیات شاو ډېر محبت د مدینه منوره هغه خپل تفردات د مدینه د مون هغه د مکې نه د تضعیف قائل دی هغه خپل سوچ دی یو ځل یې خوب ولید خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو بيد الله رسول د عمر سونه دی حضور پاک تاسو کوي مالک په عمر سره بشیب کو عمر میں جاتی ہے حج ته میړه کېږي حجونه پوره کړی دی په یو نفلي حج پکې کوم او عمر میں لګي نو نظما ارمان مدا د سارا د مدینه په داخلو عمر راځو لګ دې کړي رسول الله مبارک حدیث کو ته داسې وته ونی خپل هغه غونه امام مالک کی راوی شو شاگردان او دوستانو سره کې نه دا څه د رسول الله مبارک د عمر تاسو کو هغه په خپل غوونه کو د پینځه کو ته راته وله د دې سمته عمر پینځه ولې دې پینځه هفته دې پینځه میاشتې دې پینځه کال چا سره جواب دا زمانه کې د حدیث جوړي استاد محمد بن سیرین لوی محدث دی دې ټولو شيوخ استاد هغه د خوبونو تعبیر ډېر به ماهر هغه سړی وړي چې تلارشا او د دې خوب تاسو ته په خدا ورته مو اجي دا خوب چالي دي استاد جلال محمد بن سیرین ته وی دا چې یو سړی خوب لیدل د رسول الله مبارک نه تاسو کړی چې زمو مرزونه هغه د پینځه کو ته مبارک خوب لیدل دې څه مطلب چې عمر پینځه ډېری کې پینځه میاشتې دې کې پینځه کال دې کې پینځه ورځې وی دا خوب چالي دي بیا دوی ته ما باندې
विदा कम दे दी देशे वे विदा पर मदीना शरीफ के बीमा सड़ियों पे गया दा खूब रखोटे सड़ी निशीली रे दा यो इल्मी जवाब रसूलुल्लाह मुबारक पर करे रे दा रखोटे सड़ी निशीली दे दा चे तबीर पे सड़ी ली दे और जे तबे मदीना की ली देशे वे दे नोनन पर मदीना के दा इमाम मालिक नलवे सड़े पलनी तमाजुमे गिला के दा को मगली दे वर्तवा kita tapusu kepada Rasulullah Mubarak Nabi Umar Sonare, agi pindah kote okole, adi mantap tanah je Umar pindah wade de, ya pindah afte, ya pindah kala, ya pindah nyaste, bagi de ki awayat teshara. Khamsun la ya'lamuhunna ya la ya'lamuha illa Allah. Pindah sizun adi, kema sewala Allah na berjata tarikh mishta. Inna Allah indahu ilmu sa'ati ya qiyamah. Wa yunazzilul ghais tabaha. ويعلم ما في الارحام امور غيره كسي شيء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا صار بسكم وما تدري نفس باي ارض تموت دا معلومات نشتا حساب د مالک په کومه مرګو دا پته ماته نشتا الله دومره شوق دی مومن مالک نو مدینه شریفه کې ناست د حدیث درس کوي یو سړی راځي دا سړی راتلو سره د خلکو په دې کو قدمونه واغېستل او نه امام مالک لرا او چې امام مالک لرا ورسې نو د توی راپاس درس یې په باندې حالانکه زموږ د خپل استادانو دا یو طریقه ښودلې ده چې درس حدیث جاري ساته هر څوک چې راغی نو د حدیثو درس به نه باندې ته به جاري ساتې یو سخت ضرورت راشي جدا خبره شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه بچیر شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه زموږ د ټولو د سند سلسله کې مشر دا هغه زمانه چې شاه ولی الله رحمت الله علیه بیمار د سورۃ الفتح وفات کېږي نو شاه عبدالعزیز صاحب په درس کې هلک ته وی هله ورشه زموږ د کور وبره ما خو به داسې طالبان نو هغې نه خو به یو ټکي نه فوت کېده وی تا ته زما انتظار دی چې تر څو ته نه راغلی زه به ټکی نه وی سبق به نه وی ورشه وبره هلک لاړ دروازې وواله دروازې وواله وی شاه عبدالعزیز تږی دی او سبق یې بند کړی دی اوبه غواړي شاه ولی الله صاحب بیبي ته وی بچی دی اوبه غواړي درس کې درس یې بند وبوله وی انا لله و انا الیه راجعون د شاه ولی الله د کور نه د علم جنازه ووته مور ورته وی وقلار صبر وکړه صبر 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 دی معلوم نه اوبو دپاره درس بند کړ درس حدیث ادب خوب شو دا حدیثو دا پیغمبر دا حدیثو ادب لار ختم شو الله اکبر موږ اوس هم طالبانو ته وایو چې ګورئ کوم مجلس کې د رسول الله مبارک احادیث بیانېږي ګورئ ډېر احتیاط او ما له بعض وخت کې غوسه راشي چې کوم طالب یو خوا بل خوا کوي او زه خو صفا ورته وایم طالبه ګورې مه کوه د احادیثو ادب وکړه ایمان دې لاړ نه شي مدینه شریفه کې یو کس ویلو د مدینې د مسجد راوي د مسجد هته کې وکړه رسول الله مبارک په خوب کې ولید وی چې د ما د کلي مسجد ته سپک ګورې کېدل تاسو ضرور یو خوا منډې او بل خوا منډې او بل خوا منډې او چا یو عالم نه لاړ ورته وی دا مهرباني وکړه چې لاړ شه د حضرت حمزه قبر را هلته کېنه خدای ته وجاړه درې دقیقې دي چې رحم در باندې د الله راشي د حضرت حمزه قبر ته لاړ او هلته یې ژړل او چې کله وده شو نو حضرت حمزه سید الشهدا په خوب کې ولید او ورته وایي چې د مدینې د مسجدو بېعزتي دې کړې ده فورا د مدینې نه ودرېږي د ایمان د وتو خطر ده علماء لیکلي دي امام غزالي لیکلي په احیاء علوم الدین کې حواله مې در درکړه د مور پلار د قدر نه د استاد قدر او عزت ډېر دی مور پلار د دین سړي کې مور پلار ستا د جسم تربیت کوي استاد ستا د روح تربیت کوي او اصل بدن نه روح دی ستا نسبت کې الله سره پیدا کېږي په روح پیدا کېږي ستا نسبت کې رسول الله سره پیدا کېږي په روح پیدا کېږي دې ستا د هغه څیز تربیت کوي چې د کوم څیز د اصلاح لپاره الله قرآن او حدیث را لېږلي دي د کوم څیز د اصلاح لپاره الله پیغمبران را لېږلي
दलील की आयत पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। रसूलुल्लाह मुबारक वजह हुनन दागस शाग दागल वारिस वाला दे उस्ताद नो बीबी और दवी शाह वलीउल्लाह से का वेलक सवाल का सवाल द मालूमात असलम इदा तो वाले सबक के ताअतुल रावस्तो सबक के वाले बन रो नो जाम के उबवा जो सर के बके वा का जो को के वा जे लोगो पान बदल शी और बतरवीन शी अलग नेवर का के होता ना के ये सरकार अरे दाशा अब्दुल अजीज दे होता जे अगर उबे उसके ए ओकरा के उसके सबक शुरू को कि सबक इखलास को पूर करावे नमो के तपोस को दशा वल्लाह से सबक के बे बची लगा के देर तक वे मोर देर तक सबक दे और तबन को मोर देर तक सबक में और तबन का वे बदे उसके लिए वे योगो के सफवान मंदो कना वे नमूर में देर मदीदार योगो वे पहवान ने कोई शेवे बिना तो जो मेरे का पुलिस करे कोई शेवे ने मत योगो पुलिस ने लो पके मोरे का वल्लाह से ते वे दी तक वो बेस के लिए दोमरा तक जे सर के पहवान पके न दे कोई शेवे दे वक्त वही सबक न करते रज़म बशरान दा फार्मूला रवाना दा कि दरस हदीस ते रवानी नो दा बंदे ना जारी बसात और शागिर्दान के बहुत तनासु इमाम मालिक का दा से बनास तो का ना अला रूह से लका पसर के मार गनास की रब पे न हो दा से बनास पसर के मार गनास दा अदब और एहतराम ला नो दा सरीर आ रही और इमाम पर खल्क को दुगो या कदम नवान इस्तल और इमाम मालिक कविदा दर्स के बाद का दर्स के बाद वेरा पासा और तो सब पागल ना वे इजाजत रा कदा तंदे दे को लो वाह तंदे को इमाम मालिक कोई शो जेदा पागल न रे दा मकसदी रे दा दिन पागल रे लेवाने रे बरखुरदा दा सो गलते रे वाले जो को दे खल्क को दुगो कदम नवान इस्तल और तिरमिजी हदीस से मन तखत्ता रिकाब अन्नास फक़द इंतहा जसद चाहे दखल को वो कदम वाक़ई तो जान ले जहन्नम तला रजुला तो दखल कबर हार को बल मुसलमान ते दरर रसूल नूर वजह उलमा लिखे और बल हमारे हदीस उदास मान का और ले पास और रमजान दे तरगाड़ बासन सजल से और पतंदी दे खबर का अगाले पतरी उस्ताद जी माफी हुआ दा गलते में उठे खुदे हैरस्तारा पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर पाक दी जुमान मस्जिद नबवी तरह दन नशो अमल गरी वसरली और फौरी तपोसो को वे मालिक इब्न अनस शो इमाम मालिक वे हजरत अस्ताद को गदे बाद नास दो हदीस दर्ज की वे आवाज के होता मुता तजवी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाने वे तपासी दे और दयार ने रसूली रा पैदा वे हुजूर पाक जान तरह तरगाड़ बाज़ले और बड़ी तंदिया गुल करे और तो मया है कदर जर जर कर शनासत कदर जौहर जौहर इल्म बक़दर रसूलुल्लाह मुबारक पे सुन दान तरह तरगाड़ बाज़ अगर तब पता लगे कि कम सिद्धा अल्लाह ले गए अगर कार नन इमाम मालिक कई माजी कम जिंदगी तेरा करे दा कम मकसद लमा गाह मा शवे मुबारक और मा हिजरत करे दे और मा सहाबो वीने पेशे वीदी और हजरत हमजा वक्त दा शवे के टुकड़े टुकड़े शवे दी और खल्क खदे और बचिबरी खली अगर मकसद नन मुला पूरा करे रिश्ता खबर जमानो दा कुल अकीदा मुंतजा खोले दा उलमा नबी हम बखदे नबी दा कुल अखलाक मुंता उलमा खोले दा मुंती मुस्को और दा सर यो अल्लाह ताला गो दा सर मा सिवा दा अल्लाह ना बल चाहता न लगी अब चाहता लगी कि कम दे सर खालिक व मालिक थे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोली दा ताकि मन वायु दा में खोरदा निका मनदा दा में मोरदा निका मनदा दा तुलुरदा निका जाए दमा कसम अल्लाह दा उलमा बरकत उलमा को मकसद मकनी ला तकूम सा हत्ता ला युकाल फी الارض الله الله फिर अल्लाह नुन खत्म से क़यामत बरादी दा अल्लाह नुन मुराद वर्द न दे दा अल्लाह दा यहूदियान मन ला मन ईसायान मन ला मन न सही अकीदे सर अल्लाह याद सही अकीदा दा उलमा बरकत
रसूलुल्लाह मुबारक कराता आवाज असर का बस چې خولای د مینې چا سره د چا مینې یې غاښ خولای امام مالک ورته سوی نه ما دا غلطي ده وکړه چې بل څوک مخکې نه شي چې هغه سینه چې بیګا حضور پاک مبارک ورپورې خپل سینه مګلې ده چې زه خپل سینه ورپورې وګورم او په کوم تندي باندې د دواړو جهانو مبارک سردار خپل مبارک شونډې راجوړې دي چې نه پیراوله امام مالک ورته سوی ایبا خدا چې تا دا خبره په زمان وره نماز قسم د الله په ذات دي چې دا کله د رسول الله مبارک دا حدیث او درس تناسته نو په ما داسې شپه نه لګیا چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نشي خلک وی مولا او مولا او مولا علماء په صفات مولا خلی به مکیش کدل تنین او قیامت کې به کېږي الله ځان ته په قهر کوي د علماء قدر وکړي د علماء احترام وکړي چې علماء نور د دین خدمت کوي کته قدر نه کوي تور په خبره کې او دې بي د دې کې اب بچی ته وځي بچي نماز خلکو کم قدر وکړي چې تعالی ملاقاتږي زکه لته یونس په دروازه دی باندې دروازه باندې دا ټوټي ټوټي ني مولانا قسم په خدای د الله د دین کار نو یو شاګرد ډیر په د پسما لرا ما څه تعارف وکړو هلکه سکه جی زه سکه سم نشتا درس نشتا نه درس نشتا ته د جمعه کې امام دین نشتا نه امام خو یې ما نه وخت ته درس نشتا ته ماشومان او تعلیم د بر آباد باندې شي کول نه سه کولې نه خو بلا وړه نه راځه نه زه اور تخیمه قران او تخیمه د شو کار دی مدرسه کې د مې ساده اصلي کې څه نشتا ته کې د ماشوم تعلیم د بر او باز باندې نه خیر نو د دنه طالب ولې نه شي جوړې دیکھ مال بخاری نے نشیرات کیا بنیاد خود نہ جوڑا ہے جتا ناظرہ وطا انہا خولا دی حافظ نشی جوڑے دے جتا ناظرہ وطا انہا خولا دی دا مدرسی طالب علم نشی جوڑے دے دنا محدث و مفسر و فقیح نشی جوڑے دے یا رکوٹی مولا کہ معشومانو تو بھی عدیب دبر او باز دبر با سونا دا کمال کا خدا دے سونا کا علماء بقدر کے عزت بکر احترام دا امام مالک رحمت اللہ علیہ بلا واقعہ دتا ہوئے یو کتاب یې موطا هغه چې کله ولیکه موطا وزمون په وطن کې خلک یو کتاب ولیکي نو علماء او مشرات له لیږي تدریس په وکړه یو رواج دی خلک هغه زمانه کې به کتاب ولیکي نو علماء ته به وکړه نو په اول نه اخره پورې وکړه چې کله په جرح هوا د دې کې دا ټیک دی دا موطا چې د علاقه په علماء باندې وګرځولا ټول قبول کړه موطا د تسمیه وجه دام ټول موافقت وسره وکړي خو کتاب دې لیکل دي د کاری کې ټول رسول الله مبارک حدیث او صحابه او آثار وغیرہ دي پکې شاګردانو ته وایي وی علماء په قبول کو چې الله دا قبول کوي الله دې د حدیث کتاب دې الله دا قبول ان شاء الله وینا الله تاسو کو چې الله دا تقبل دې کنه نو الله له تقبل په قیامت پرس کې الله سره خود خبرې نشي کولای ویني د خپل رب نه تاسو کوم څنګه تاسو کې کتاب لواره ته لسین غاړي دلا او شاګردان مو سره لاړل شاګردان حیران دي دا خلاصه څه کوي نو بابا به په قلم باندې لیکل پرېس مونږ نه پټوسته نو قلم لیکلو باندې لک معمولی وو دوی شي چټ شي ختم فوټو کاپی نشتا پرېس کې دوی مو سره نشتا دریاب غاړه دلار کتابه کولاو کلامو انتا او دریاب ته ورو او صاحب دالې سوکړل دومره خواري دی وکړه ودی لیکل دریاب ته لړا ته ټول برباد شي ویني د خپل رب نه تاسو کوم کې دا موطا در تقبل راو کنه الله اکبر نو دریاب کې چپی کله یو پاړی کله بل پاړی کله یو پاړی کله بل پاړی رو رو غاړه ته دی ور پسې روان دي چې کتاب یې روچت کوي کته قسم الله کې یو حرف پکې لوندو سبحان الله بس ما ته پته ولګی چې دا ما د اخواري الله تمام ذکر وایم زموږ د اخیری کتاب چې کله خلاصو بخاری شریف پدارولو میں حقانیہ توڑا کھٹے کے بابا جی بخاری شریف صحیح نو تو طالبانو ته وایم دې بخاری له خدای الله دې قبولیت ورکړي انا کې دا حدیث دې کتابونه و یو وجه ټیک چې
صحیح امام بخاری او حیثیت لري اصح الكتب دې لا منو لیکن په ډېرو حیثیتو دا هر کتاب خپل حیثیت دی د دومره لوی قبولیت ولې د خدای ورکړی کتاب ته څو دی ختم نو موږ ته پټکې نه وسایل چې بخاری دی ختم کړي موږ په اعتماد نه کړو چې بخاری ختم کړي موږ پټکې ورسره موږ په اعتماد کوو دا دولت دا ولې نو زه وایم دا ځکه دې الله قبولیت ورکړي دی امام بخاری اخلاص ډېر دی د دومره خواره کړي دي کتاب لا په سره حیران دومره خواره وخبل لیکي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلي دا قول نقل کړی دی چې په ماده سه وخت یې شوی دی چې ما یو بادام او په دو بادام یو شوارو گزار او د دمشق په جامع مسجد کې یو عالم سره حدیث وامه د ذکر حالانکه هغه کوم حدیث کې دا مولانا د ذکر امام بخاری په خپل وایي وی اغینا ما په صحیح کې نه دي نقل کړی د سلام صحیح او غیر صحیح بلا ذخیره پراته نو ما باندې دستونه ولګېدل نو منډه به مې کړې نو وینې به رانه دی وینې نو بیا به راله مودس به مې وکړل کې به ناستم نو چې بیا به مې په خېټه دار شو خولې کې به شوې نو منډه به مې کړې نو وینه به وبهېده نو بیا به راله یا خدا لیکن درس حدیث سبق نه کوي استاد نه قضایي نه کوي یو بوډا بابا دی ما چې بچې دلته راشه دا ولې منډې تړلې وې باباجي خېټه کې مې تړل وینې رانه کوي اوهو ورګه بچی ته د علاج کوم بابا جی کور ته لاړ او یو پیاله د تیل وروړه ډوډۍ پکې ټوشي تکړه بچی تا او بابا جی ته په ما ډوډۍ بند کړې ده چې ډوډۍ بالکل نه خوري وینا دا بچی ته دا خدای الله جوړ بابا کلک شو ډوډۍ مې خور چې نو خورل نیم ټیک شو نیمه نه زیات ټیک شو وینا بند شو بابا لاړ بل پیاله وروړه بیا پکې ډوډۍ ټوشي تکړه بچی دا تیل ورسې وټا دا غوړي ورته وکړه امي وکړه ټیک شو بابا جی دې کې څه دا ورکړي دما خو دړم ختم شو دما خو دستورم ختم شو دا شو وې بچي اسم پکینو په زور وادو کې لما تا خیالو استا خوراک نشتا دا کلمې سپورې وې او دا ډاکټرانو سوې بلا کلمې موومېنټ کې حرکت کوي یو بل سره نو چې کوم شي یو بل سره لګي نو زخمي کېږي ما دا څنګه دون علاج کې کلمې مې درته غوړي دون اخلاص الله اکبر ازمایښونه غوړي په علماء ډیری ها ازمایښونه په دې ډیری کله یو طرف ته سفر او کله بل طرف ته سفر او کله بل طرف ته سفر علماء په مقدس مکه دا خدای ته ډیر نږدې سره خپل بچي عالمان څنګه مو کې په بچي چټ مکرې بچی غافل د دین نه مپرې قسم په الله چې کوم بچی دی عالم شو تو کم از کم الله لا ورد او الله د تاسو په دې څه دی وروړي زه به خدای تاسو په موږ الله تاسو لا خدای رښتا ایسو زه سوچ کوم ما سره وځي تا الله تعالی سره دا د دنیا د ملت د په کې د دنیا حساب کتاب دا روزي کې د په کې غیبتونه کوي غیبتونه دا د ریا ډک صدقې دا بخایه سبا خیر دا الله د نعمتونو مقابله کې ته خدای له سبا وړي څنګه په دې کې دا الله ته پیش کوم حضرت ابو هريره خو یعنی کې هغه نشي پیش کوي حضرت عبد الله بن مبارک خو یعنی کې کوئی نشي پیش کوي حضرت امام ابو حنیفه خو بجړل تهجد په وخت کې بیبي وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وګړه وګدا او تک سپینه ګیره وا او چې کله به تهجد وکړل په قبله ته مخ کړي او دا ګیره به لاس دیونی وا او په چیرو په پجړا څنګه به والي یا الله ابو حنیفه نعمان تشلاس خدای در روان دي الله یې سم سره نشتا الله دې سپینو ټکو له حاضر وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پولیس نشتا عبد الله بن مبارک بھی نشتا حضرت ابو هريره وہ شخصیت وی سفر دی کو کرتے سامان کم نزاو تبا سخای رونو صرف دنیا دا بس سال کے پاسو مسخوتانه پوری دا ټیک کا چې او چې تاسو کې چې خدای خېټه راکړه دا خېټه حق دی امانه الا لنفسك عليك حق خدای بچی راکړي دي نو دا بچو حق دی منم بچو له تجارت کې کارخانه به جوړه دکانداری به کې زراعت بن کے حق اشتا
د بچوم حق شته، د ښځې شته، د خېټې شته، کور به پوله جوړی، واده به پوله کې، لور به پوله، دا ضروريات دي. دا موږ منو دي نه انکار نه کوو، دا تاسو کوئ موږ یې کوو. لیکن د مالونو د الله حق شته که نشته؟ د رسول حق هم شته که نشته؟ د آخرت حق هم شته که نشته؟ هغې به څه کوئ؟ بچي عالمان یو یو بچي مهرباني کوي راته یو یو بچي ورکوي ځان له به خیر ښه کړه بچي له به خیر ښه کړه ځان له به دنیا ښه کړه بچي له به دنیا ښه کړه او که ته لاړې قبر له الله نه راته تپوس وکړه څه دی راوړي نو اسم ښایه بس یو ټکې الله اسم نشته یو خبره ده چې ځان نه بس مې یو بچي پرېښی دی هغه ستا قرآن ته ناست دی دغې درس کوي یو بچی میں عالم پریخی دی او خلقو تا ماسخوتن ترجمه خی بس ترجمه دا قرآن شریف خی ممکن دا چی پدید اللہ لیکن که تازان نفس بچی جاہل پریخ او کنزلمان لوپر پا فیسبوک کی تصویرون اور فلمون گوری او رشوت خور دی پریخ او حرام خور دی پریخ نو بیا بسر کر بچی عالمان کے او بچو علمو کے دی بچی پوئے کے قرآن ورطا ہوتا ہے دین ورطا ہوتا ہے زمانے قسمی دا بچی دی دنیا تک لاخر دین والا قرآن اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو لطیفہ لکھلی دا بدی تسہیل المواعظ کے دیر مخی کتا ہے دیر مخی یو دے کہ طالبان دیروں کو جماعت کے مطلب تا خزنون پر یہ وطن کے طالبان انہا خلق دا وزیفہ روارتا پر ہندوستان کے خدا وظیفے رواج نہ پنجاب کی رشتہ یہ بابا والے طالبان ڈوڑے طالبان ہو مکہ تمام کے سو پیدا کو مستی کرنے اور ترجمہ کی پیشہ پہ لگے طالبان خپل مابین کے خپل میس کی پدی بابا دا وہی نو میں خاؤ گے جو بچہ پیدا کرتا نو یہ بابا لیٹ کیوں نہ طالب بند ہوئی لگا آپ وہ قرآن نہ گئے نن کو کوئی ډوډۍ راونه نو بس خو ایدا کوئی خدای په خواص لګیا دی نو یې کوي او بابا هغه د غریب ته استنجا خانه کې د غسل خانه کې ډوډۍ خبرې وره بابا سر روټر کې طالبان خدای په خوباسا د بسپی نه کې راځم تاسو لا ډوډۍ راوړم او تاسو په ما ده وای نو مې خو دې زه وایم تاسو حیا نه لرئ تاسو د نیکو د پلار په دې طالبان بس غریبانان ستومان و جمعه بچنتی گپ لگو کہ دا پلان نشتا پتا مرس ہو رہے گا بہنن نفس میں نوڑے دور اور بدا سے داس دیکھ پلے بے ہوا کو طرح خدے تے پاریا اجے بندے تو داس ہے کہے وے تور پارٹی نے کہے وے شنا پارٹی نے کہے سو ٹھیک ہے بابا وی ودشو اے خدای پاک ہدایت دی انسان خدمت طالبان ټول عمر کړي وی ودشو ہو گیا او کہ میدان دی حساب کتاب محشر سب جنت روان دے سب دوزخ روان وی زما سودا کې خدای دې وکړ پانا وی چې نو کتل دا طالبان ولاړ او دې طالبانو ته الله پاک اعلان وکړ اے زما د دین طالبان ټول جنت زما د قران او د علم سره تیر کړی دي زه ما په حساب به کتاب او بخله جنت ته طالبان نو بابا ویل چې میرا کې جو आवाज ورکوم چې کما پوزه کوي ټول ما ډوډۍ مې درنه وړه یا مې له کې سوچ کو بیگا کوئی پنا راته راکړي اسنه چې زور تاواز کوم چې ما بوله او دی وی چې خدای بیگا ډوډۍ نه ورول او دې ګړنګ ته ورختا بیا وسه کې وی په دې شاته پټ کې چې طالب شاته او خطر انور ته یې لگا نو جنت ته راوې شاته پاتې ابل आवाज کې کوئی را منډه کا او چې قدم نه وانه درو شو زه خدا پاسو له خدای اره شابه طالبانو له ډوډۍ په حقا د دې مرتبه په ماته خدای په دا واقعي ګولالیا ډوډۍ په خاطر د شپې او طالبانو له راو او د خوبه پاتو طالبانو معافي وان چې ما تاسو ما ته الله ما ته په خوب کې وره اره شابه ډوډۍ او تاسو دې په الله قسمي چې جنت ته ما بدن سره بوله وینا خرابه وای وجنت ته اگر چې تاسو ګورئ دا مطلب لوړې کړې پښتانه وایي ودا دا بولایان ودا خدای غوایان او موږ به سوال جنت ته زم دا امیان دا خدای غوایان موږ بولیان به سوال جنت ته
خدای دې په شریک جنت ته دا ارمان دی الله دې مو د آخرت د عذابونو نه وساتي ډېرې سختې چپړې مخکې را روانې زمانو طالب او مولا دا خدای مقدس او الله ته نږدې مخلوق دی دا خدای دین په لاس کې اخیستی وي امت ته رسوي د امت د هدایت کوشش کوي زړه شین شو د دې علماو غریبانو په جنازه کې درته نښتي په جمعو کې درته نښتي بچو ته درته نښتي دا ماشومان دله راغواړي ټوله مفتو کې مدرسې جوړې کړي هر جمعات کې مدرسه مقصد یې څه دی مقصد یې دا دی چې ما څه زده کړي یو لس کسه واړه رالو ما ورته په دې کې خلک خبر هلکه مولا بې تنخواه غواړي نو دوی به څه کوي تنخواه دې بې تنخواه ژوند تېري ته تنخواه نه غواړې تال کې تنخواه بس توره پټۍ دې لا بېله په مټ تړې مظاهره دې بېله کړي مولا صاحب غریب به څه تنخواه په مدرسو کې زموږ د علماو تنخواهګانو نه خبر کړی نو وایي بېټې دا ما بعد وایي درو د بعضې استادانو 2000 روپۍ تنخواه قسم په خدای 2000 د بعضو 3000 د چا 4000 د چا 5000 په 5000 کار کېږي خو دې 5000 زموږ ایمان مضبوط کړی دی دې 2000 تنخواه زموږ ایمان مضبوط کړی دی داسې ایمان یې جوړ کړی دی چې زما یقین دی چې الله رازق دی که ته رازق نه وې نو په 2000 به زما ګزاره نه وي الله روزي رسان دی د یو خان په 1 لک روپۍ میاشت ګزاره نه کوي او زما په 2000 ګزاره زما 3000 روپۍ ما ته قسم په خدای یو وخت کې زما 300 روپۍ تنخواه وه بیا مې 1500 روپۍ تنخواه کړه او والله بالله تعالی په دې جماعت کې درته ناست یم په دې کې ما باندې خدای حج کړی دی او ځان سره مې مور هم بوتلی الحمدلله تاسو ترغیب ورکړئ دغه پیسې ما باندې مې الله حج وکړو والده سره قرض مې پرې کړی خدای خلاص تاسو په 1 لک تنخواه کې حج نشئ کولی په 1 لک تنخواه کې مور حج نشئ کولی دا برکت خو د الله په لاس دا شروع ګوره دا قسم په خدای کتو کې سوا دا مبارک مخلوق دي ته وګورئ کتو کې سوا تاسو چې راغلئ څه راغلئ زما د چغو نه خو نه راغلئ دې بزرګانو په تېرېدو نه راغلئ علما اولیاء په مقصد بچی عالمان کې بچی حافظان کې او په دې مه یارېږئ چې ډوډۍ به تاسو 2000 تنخواه ده او یا به تنخواه وي او یا تنخواه به نه ایمان به وساتو چې رازق الله ټول خدای ورکړي یو زنانه ده یو مالدار سړي په نکاح کې وي زه ناست وم دې سړي سره ډوډۍ مې خوړه یو سوالګر راغی اواز یې وکړه خیر راوړی دا خدای پاک دی ما ډوډۍ او ترکاري راواغېسته دې سوالګري راوړم ویې دې خاوند راته خاوند مې ښه ډېر مالدار تو بنا پیسې وي او جایداد ورسره وي څه کوې ویې دې سوالګري را ډوډۍ کېرا لا راوړی دا الله نوم یې واغېسته الله دا الله نوم یې واغېسته ویې کېرا دا الله نوم پرېږده مور حالانکه دا الله نوم قربان شو د قربان زبیده چا په خوب کړي زبیده د هارون رشید ښځه وی الله د سره څوک کړله وی چې الله اعلی کې څومره نیکه وه مکې ته یې نیر راوستلی نه زبیده او خیراتي وی خلک حج ته بوتل او د هارون رشید په محل کې اډرې کړې و د دې زبیدې د برکت نه چې زما په محل کې چپړاسي نه ونیسه سیکورټي کور کې څومره ټول به حافظان یې د پاره چې کوم قلم چلی یې به حافظي چې کوم جارو یې به تلاوت کوي او چې کوم بابو دی هم تلاوت کوي هر یو حافظ به زما په محل کې ډیوټي کوي څومره نیکه خبره چې په خوب کې الله سره څه وکړل وایي چې الله ته مخامخ شم ما چې زبیدې څه دی راوړی خدای جواب ورکړی زبیدې ډېرې نیکې دي ډېر مونځونه دي کړي دي په ډېرو خلکو دې حجونه کړي دي ډېر د قرآن خدمت دې کړی دی خو دې کې ستاسو دي دا خو زما برکت دی ما د حسن درکړ د هارون رشید نکاح ته مې ورسولې مالداره مې کړې نو دا هر څه دې وکړل نو که ما چې ته په یو بانډه کې پیدا کړې وې او یو توره چوړی ښځه وې او مال د سره نه وې دا څه کولی ته خو ما دې کړی کې واچول دا تا پکې څه دي وایي ما چې دا زبیدې غږی واقعي دا چې زموږ څه دي دا د چا فضل موږ کې څه دي
دا الله د فضل مختلف قسمونه دي. په زبیدې غږ کوي وی الله فرمایي چې زبیدې په یو باندې بخښم یو ځلې باندې تا نوړې راځي کړي خولې راځي وړل او دې کې شروع شو الله اکبر دا زر وړې په پلیټ کې واپس کې خودا زما د نوم احترام دې ګلو پټه دې په سر برابر کړ دې پټه بیا دې وړې کې تکړه زما د نوم سره احترام دې کړی په دې مې وبخلې دې جنت سبحان الله مونږ دې زر زر خبرې کو شابه اقامت شروع نه وخت باندې کا تعالی د نوم کې راوړل دا اختیار ټوله مې کې د دې خاوند نو د ماروان را يروان را له مال طلاق د مینې خاوند طلاق یې راکړ کار کړ لاړم چې عدت کې پوره شو بل کې لګي مې بل خاوند مدته یې دا د خاوند سره مې وړای دا ناشته بیا یو سړی आवाज وکړ دروازه کې خیر راوړای دا خدای په نوم ما وړای راوړل او امر کې هم تجربه شوه او بل خاوند راغلو او خاوند نه مې تاسو وکړ دا ګډوډه ترکاری د سوالګری لور هغه بیا پلیټ کې واچا شابه کلاس کې موړه الله نو می واغښت پلیټ کې واچو ترکاری واچو اله په عزت ولې اوسه پلیټ کې ترکاری واچو لړوډه نه واچو سوالګری لمه یو ورته مې بار وتا خدا واپس خاوند ته وسړیا او ناشنا شي می ولید څه دی ولید بیا چې سوال یې کو او ما ولا ډوډۍ وړه اخو دا ما غدول خاوند دی او دا ما غدول خاوند دی اگر خو ما ته وجړل چې دلو جامو چې دلو سپلو کې او سوال کوي خاوند دې نه ناشنا ده ته وای دې نه ناشنا ده وی چې هغه چغه د تواله وا او دې خاوند ته وی چې کېدا ازوما کله کې د خدای د نوم احترام شته نو التخاوت مالدارو چې احترام نو بل ادیوت مالدار هغه د خدای د نوم احترام نه کړو خدای بابا قدر نو قدر عزت وکړو احترام وکړو او چې د خدای سره عزت کې احترام کې قسم په الله هر وخت بدل الله مدد کوي بس یو ورکوټه واقعا ده سره بس یو نیک سره غریب غریب تا ور پلا روان او یو جنټلمن واده لسی پښتو جامې مچولې دي او خدای ته ورکړ او جامې مامې برابر کړې پلا روان دي د غریب فقیر غریب ځان نو باران دی او خټي ته چې د پر زمکه باندې پکې په د پچاړو کې شلخ شو او په دا جنټلمن خدای روان ساس کی داري والا او جنټلمن وی چې دا خدما خدای واده روان ټول جامې دی ولا سحر او چې شلخ شو سپېړو چې تکړه او دا غریب ملګری په دماغ او تاسو په دماغ وو کې وېش والا عاشق واقعا نه کې پټو ګور روان نو خدای ټول جامې سحر نو بیا واپس کوټ ته جامې په بدلو دې غریب ما شو سوځي دوه کې نه کیران جنټلمن د دې چې دا جامې بدل کړه خدای لاسه کا دې کوټ ته لاړ کوټ او دا دیوس مخ کی روان دی باران دی ال دی الوی دی دکان کې الوا پخای هغه الوا رست سره وخت دی خدای دې لون 200 کراغه او جام په الوا وره دا را په واره مخوز غری مخه سوځي ته دې سوځي دې په واره دی او دې هاته تراشه لکا جام یو طرف په وډه کالوي ورکا الوی په جام پخړت خان پخړت او دې وره خان دی وې د خدای ته خان وی دا خدای کې څه دي وی نه ناشنا خدای دا یو خاصه پیړې راکې بل خپل واګانې را یو خاصه پیړې راکې بل خپل جام تک پي راکې هلته کا سړی ته کوټ دلال په پاوړو خاطر چې ټاک شو هغه نه را پرې وخت په دې چې کړي ورشه فقیر سړی روان خیره اول پاسه مو منتبانه شو چې تبانه شي ورشه له صاحب راستونه کې ما ویډیو وکړ د بچ خلکو رامن د موټي وړي سپېړه غسړی دا درته وو ظالمه خیره دی وته وړه مو اخذ ما په ور په قسم په خدای کما وته خیره ما کار دې خیره کو ور دې ټکی دا وره ما خیره کو نه دی کړی بیا خو مړ شو وی ګوره د مال سپېړه راکړه الله په ما خپشو الله دل سپېړه ورکړه الله دما سپېړه جدا ده الله جدا ده علماء په څه بد نه وای
طالبانوں کو سے ببد نوائے مدرسوں سپکا بنوائے اللہ بس پیڑا در کہ دنیا کی نے آخر کی بے بیادر کئی اور شکر تاسو کو نیکان یا صالحین ایندا خدا کار وقت ټول په مینا راغلی الکه په مینا راغلی علم په مینا او د انور شاه سے سره د محبت او د جذبې په مینا خپل بچی عالمان کې عالمان سره مینا او کې طالبان سره محبت او ساته او کدینه کې مې غلطه کیږي غدار گزار کوي ها دنیا دا ډېر مثال دی لوګي میاس کې ولر د چاله وساس کی ورته او مثبت کار کوي منفي کارونه ځان ساته دا مولانا انور شاه سے والد محترم تا او دا چې څومره مختاریان دي تر دې دې یو کاغه نمک باندې ټول ته زموږ طرف مبارکباد الله مبارک استاسو استاد خدای پاک عالم کو اوس په مخکې تاسو قدر کړی دی اوس په اړه قدر کوي عزت په کوي احترام په کوي علم د کتاب او سنت خاطره الله دې په عمر کې برکت واچي او الله تاسو مسره امت کړی دی بنا مو کړی لا الله تاسو له دنیا او آخرت خیر او برکات درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله